نو څومره مینوال چې زمونږ دي نو ارشد سلیما ته راځي د خیره ډیر زبردست فلم لګیدلی خوندونه دی والی مزې دی والی اختر شپې ورځې دي تاسو فلم وکړو کنه ما فلم وکړو ډیر مزیدار فلم دی ما له خو ډیره مزه راکړه قرباني کړې وکنه هوا شکر قرباني کړې و یا کیمرامین سره لګم چې غوښه ولا ورکې راځي کنه دا څومره فیسبوک ایډیانې چې ګورم ټیک ټاک چې زه ګورم کنه نو زه د چا د کوم صدقه نه کوم ټول زمونږ وروڼه دي زمونږ مینوال دي ټول زمونږ پښتانه دي خو لکه په خپل قومونو مه شرمېږي داسې ډېرې ایډیانې مه وکړې په قوم یو وي ځان سره لیکل هلکه د الله بنده نو په خپل قوم ولې شرمېږي په خپل کار ولې شرمېږي خو چې څه کې به سا ښایه که نه السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم ستاسو قربان ملک شازی نن یو ځل بیا راغلو پېښور سیمې ته راغلو په پېښور سیمه کې ارشد سلیما کې موږ موجود یو په ارشد سلیما باندې چې کوم دینو پښتو فلم لګېدلی دی چې نوم یې دی بدماشي ده خیال کوه دا د پښتو فلم لګېدلی دی دا وخت چې ما سره کوم هنرمند ولاړ دی د هېڅ تعریف محتاج نه دی مخکې مو سره موږ انټرویو کړی وه عمران تکالي دې سره چې کوم دی خبرې ترې کړو السلام علیکم وعلیکم سلام مخکې ته جی د اختر مبارکي پېښ کوو ډیره مننه خیر مبارک ستا مبارک شه په خیر خیرت سره تېر شو الحمدلله او زما څومره مینوال چې دي ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه او قربانیان یې ټولو ډېر ډېر مبارک شه اختر کې څه ټور مور وړو که نه چکر مکر له پکې تللی وې که نه وې تللی نه ولا بس قرباني مو کو دلته رالو سلیما ته حالات ګورو درې فلمه لګېدي دي قرباني کړې وه که نه هوا شکر قرباني کړې وه یا د کیمرامین سره لګم چې غوښه ولا ورکې راځئ که نه خجداره تو فلمونه خو څومره لګېدلي دي لکه څومره فلمونه جوړ شوي څو فلمونه لګېدلي سلیماګانو باندې فلمونه خو درې فلمه لګېدي دي او درې واړه فلمونه ښه روان دي خو ارشد خان اووه میاشتې پس فلم جوړ کړی دی بدماشي ده خیال کوه نو ډېره خواري پرې کړې ده ډېر محنت یې پرې کړی دی بل د هندوانو مسلمانانو باره کې دی نو ډېره مزه کوي بل دا میوزیک یې ډېر زیات ښکلی دی نو څومره مینوال چې زمونږ دي نو ارشد سلیما ته راځي د خیره ډیر زبردست فلم لګېدلی خوندونه دی والی مزې دی والی اختر شپې ورځې دي تاسو فلم وکړو که نه ما فلم وکړو ډیر مزیدار فلم دی ما له خو ډیره مزه راکړه خجداره تو وایه اوس خو اختر را دی بس تېر شو تېرېدو ولې دي تاسو به اوس شوټینګونه شروع کوئ ډرامې شروع کوئ که نه زما خو نوې ډرامه را روانه ده غربت انشاءالله چې بس پیر نه پس به کار شروع کوم غربت حاجي او په کوم ځای کې به شروع کوئ کې پېښور که نه بره علاقو ته ځې دلته ګرمي ده نه پېښور کې زما د خښتو د بټو سټوري ده د دې د مزدورانو سټوري ده اخر کې خپلو مینوالو ته ښکلو غونډه کې پیغام ورکړئ زما مینوالو ته را پیغام دی خفه کېږدي نه څوک دا څومره فیسبوک ایډیانې چې ګورم ټیک ټاک چې زه ګورم که نه نو زه د چا د کوم صدقه نه کوم ټول زمونږ وروڼه دي زمونږ مینوال دي ټول زمونږ پښتانه دي خو لکه په خپل قومونو مه شرمېږي داسې ډېرې ایډیانې مه وکړې په قوم یو وي ځان سره لیکل هلکه د الله بنده نو په خپل قوم ولې شرمېږي په خپل کار ولې شرمېږي خو چې څه کې به سا ښایه که نه لیکلي چار باب لیکلي چا خان لیکلي خو چې څه یې به سا کوه که نه نور د قومونو خلاف نه یم ټول زموږ وروڼه دي زموږ پښتانه وروڼه دي خو لکه کوم سړی چې قوم سره ډېره مینه کوي نو هغه به ښه وي یا به خرابېږي ډېر مینهوال په تمه وي اختر که به شوګان وشي یا شوګانې ولې ونه کړله شوي په تمه شوګانې د دې په وجه ونه شوې زموږ خپله سوات کې شو شازی به ته استفاده وه او ډېر داسې جهانګیر صاحب ثوابې کې وه کچکول صاحب هم دغه سوات کې وه نو کرونا په وجه بس ونه شوې او انشاءالله 14 اګست لا به کوشش کوو چې وکړو عمران تکالي دي سره موږ ګپ شپ ولګو خبر ترې مو سره وکړې وایي نن دې نو ښاري په ټولو عاشقانو بدماشانو باندې د خپلې بدماشۍ لاکډاون لګولی زبردست ارباسان سره میلو شوي که نه میلو شوي په زړه داسې خواهش دی چې ورسره میلو شم خواهش خو مې شته خو یو ځل ورسره میلو شوی یم چې کوم ځای کې میلو شوي ارشد سلیما کې شوله راغلی پښتانه سره میلو شوي که نه بس والله به ګرانه ورته